یو ډیره غمجنه واقعه په رمضان المبارک کې مخې ته راغلې ده او دا واقعه د مکې مکرمې ده چې هلته ډیره زیاته مرګ ژوبله شوې ده. ډیر کسان زخمیان دي، یو کس پکې مړ هم دی. واقعه څه ده؟ واقعه به تاسو ټوله دلته وګورئ. دوستانو، تاسو ته معلومه ده چې د رمضان المبارک ډیره بختوره میاشت ده او په دې میاشت کې ډیر خلک عمرې له هم تللي دي. نو دوستانو، دا واقعه چې د مکې مکرمې سره نږدې مخې ته راغلې ده چې د ماښام وخت او هلته کسانو چې دسترخوان خور کړی و ناستو، یعنې د روژه ماتي دپاره ناست و، د ماښام اذان ته لږ وخت پاتې و د دې دپاره چې اذان وشي او روژه ماته شي. خو په دغه دوران کې د یو کس نه موټر یا ګاډی بې قابو شوی دی او دا ګاډی سیده راغلی. دا کوم کسان چې افطاري ته ناستو، روژه ماتي ته ناستو، د دوی د پاسه ورختلی دی. نو په نتیجه کې دغلته 21 کسان چې کوم دي، یعنې 21 کسان هغه زخمیان دي چې هغوی هسپتال ته منتقل کړی شوي دي. د ځینو پکې حالت هم تشویشناک دی، ځینې چې دی هغه لږ ښه دي، ګزاره کوي. یو کس چې دی هغه پکې وفات شوی دی، یعنې مړ شوی دی. او کوم ګاډي والا چې دی ویل کېږي چې هغه هم تر اوسه پورې داسې څه خوږ نه دی، نه زخمي دی، هغه نیول شوی دی. د هغه نه تحقیقات هم کېږي، معلومات به هم د هغه نه اخیستل کېږي چې دا کار هغه ولې کړی دی، آیا ګاډي کې څه خرابي وه که بل څه وجه وه. خو تر اوسه پورې داسې څه معلومات د هغه نه مخې ته نه دي راغلي، نه شریک شوي دي. دا واقعه چې کوم ده دا خاص په مکه مکرمه کې نه ده شوې، دا د مکې مکرمې سره نږدې یو مسجد و، یعنې بل مسجد ورسره خوا کې. او هلته اکثر وخت داسې کېږي چې هلته خلک د مسجدونو نه بهر ناست دي، دسترخوانونه غړولي، او کوم مسافر چې راځي هغوی ته هم روژه ماتې ورکوي. او دغلته نږدې کوم کسان وي چا چې کنټریبیوشن کړی وي، پیسې یې اچولي وي، هغوی هم په خپله دغه ته روژه ماتې کوي. نو د دغه روژه ماتې په دوران کې دا واقعه مخې ته راغلې ده چې دا ګاډی راغلی او په دوی باندې د پاسه ورختلی. الله پاک دی دغه کوم کسان چې زخمیان دي دوی ته د روغ صحت ورکړي، ځکه چې دا کیدی شي دغه هم مسافر وي. او کوم کس چې وفات شوی دی، الله پاک دی د هغه مغفرت نصیب کړي، په مبارکه روژه کې وفات شو. دعاګانې به ورپسې کوو. ډېره ډېره مننه.